د اذان نیوز قدرمن لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. افغان حکومت وایي لا هم امریکایي بي پیلوټ الوتکې پر افغانستان خاوره باندې پروازونه کوي. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال وویل د افغانستان پر فضا بي پیلوټ الوتکې تګ راتګ کوي، خو دا الوتکې امریکایي دي او افغان حکومت یې پر وړاندې واضح دریځ لري. نوموړي همدارنګه وویل چې په دې اړه یې په لوړه سطحه د امریکایي چارواکو سره خبرې پیل کړي دي. ښاغلي مجاهد وویل د بي پیلوټ الوتکو ګرځېدل چې کله کله کېږي دقیقه دا ده چې د امریکایي الوتکې دي لا هم زموږ فضا باندې ګرځي. دا موضوعات د امریکایانو سره په لوړه سطحه هم تر بحث لاندې نیول شوي دي. دوی سره د لیدو کتو په ترڅ کې هم او انتقادونه هم شوي او موږ د دوی دا تجاوز بولو چې لا هم تجاوز ته دوام ورکړي، زموږ فضا باندې دوی تیری کوي. دا باید متوقف شي او هغه ستونزې چې له دې ناحیې نه دي یا کوم تشویشونه دي هغه د اسلامي امارت سره شریک شي چې موږ په ځمکه کې د هغې اطمینان رامنځته کوو، ډاډ ورکړو. د دې مورد معلوم ده چې امریکایانو سره موږ په دې مورد بحث سره بوخت یو. ښاغلي مجاهد همدا ډول زیاته کړه چې تحریمونه د هیچا په ګټه هم نه دي. امریکا او نړیوال باید د افغانستان څخه اوسني تحریمونه لرې کړي ترڅو افغانستان خپل اقتصادي لوړتیا ته ورسیږي. امریکا دې دا هڅه نه کوي ترڅو د افغانستان د اقتصادي ځوړتیا لامل شي. د افغانستان لویدل د ټولې نړۍ لپاره یو زیان او نه جبرانیدونکی نقصان ده. اقدامات تخریبکارانه این به نفع هیچ کشور هم نیست. باز سازمان ملل که یک سازمان دنیا و جهان است و بسیار در موضوعات جهان مطرح است و اهمیت داده میشه، از او آدرس باید استفاده سو صورت نگیره و علیه امارت اسلامی و بزرگای ما اقدامات نادرست که نتیجه درست تر در 20 سال نداشته صورت نگیره. ما طرفدار از هستیم که در این مورد تفاهمات داشته باشیم و یک فضای پر اعتماد را ایجاد کنیم تا عوض از اینکه تمدید میکنن تعذیرات خود را همکاری بکنن با مردم افغانستان، با نظام، با امنیت، با ثبات. سفرونو که چیرې قیودات وضع شي د مسئولینو سفرونه محدود شي، د دې معنا به دا چې نړیواله همکاري نه کوي او طبعا افغانستان که هر څه ستونزه پیښېده په دې کې به نړیوال هم سهم لري. دا د نجات لار نه ده. د نجات لار دا ده چې د اسلامي امارت سره همکاري صورت ونیسي، په نیمګړو برخو کې کومک وشي، اعتماد رامنځته شي، څو هم سفرونه وشو کولی، هم له هغو ټولو حقوقو نه افغانان برخورداره شي چې هغه په نړیوالو حقوقو قوانینو کې لرو. د تعذیراتو ضمانت یې رسوي او نتیجه یې هم نه ده ورکړې. تېر 20 کاله تعذیرات تر بمونو پورې تر بمباریو پورې ورسېدل، ولې تاسې ولید چې فشار نتیجه نه درلوده. مذاکرات او تفاهم و چې دغه حالت بدل کړ او افغانستان ته هم نجات ورکړ، امریکایان هم له لویې جګړې نه خلاص کړ. اوس هم د تفاهم دروازې زموږ لخوا خلاصې دي. دوی باید هند وایي د یو امن، ارام او باثبات افغانستان غوښتونکي دي. د هند دفاع وزیر د شانګهای د همکاریو په سازمان په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې هند په افغانستان کې د دایمي ثبات غوښتونکی ده. ښاغلی سنګ وایي چې پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې افغانستان کې ټول اړخونه د خبرو لارې د ستونزې حل ته وهڅوي او د یو پراخ سیاسي جریان د رامنځته کولو لپاره هڅه وکړي. هغه وایي هند یو داسې افغانستان غوښتونکی ده چې آرام وي، امنیت او دایمي ثبات ولري. هغه ټینګار کړی چې هند په دې برخه کې له افغانانو سره همکار دی. هندي لوري همداراز ویلي چې له افغان خاورې د نورو هیوادونو د خطر جوړولو اجازه نه ورکول کیږي او افغانستان د یو مستقل او خپلواک هیواد په توګه له خپلې خاورې څخه په نورو هیوادونو د خطراتو څخه مخنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو اړوند یو اداره وایي افغانستان کې د نجونو زده کړو د ملاتړ پروګرامونه روان دي. د ملګرو ملتونو اړوند یو اداره وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره پروګرامونه روان دي. د تعلیم نه تم کیږي په نوم د ملګرو ملتونو یو اداره چې په اضطراري شرایطو کې د اوږدمهاله کړکېچونو کې د زده کړو پروګرامونه پلي کوي، وایي چې افغانستان کې د نجونو پر زده کړو پر محدودیتونو سربیره د زده کړو پروګرامونه روان دي او د ځینو بنسټونو لکه د سویډن کمیټې له لوري نجونو زده کړو ملاتړ روان دی. د دې ادارې مشر یاسمین شریف پرون نیویارک کې د خپلې ادارې د کلني راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د اسلامي امارت له ځینو مشرانو سره یې غیر رسمي خبرې کړې دي او ورته څرګنده شوې ده چې هیڅوک هم د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. دی وویل چې په دې برخه کې غیر رسمي خبرې د پام وړ پایله نه لري او اړتیا ده چې له اسلامي امارت سره اړوند رسمي مذاکرات وشي. د تعلیم نه تم کیږي اداري چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کوي چې له تېرو 341 ورځو راهیسې تر شپږم پورته نجونو له زده کړې څخه محرومې دي. د اسلامي امارت چارواکي که څه هم د نجونو پر زده کړو محدودیتونه دایمي نه دي
او ډیر ژر به ښوونځي پرانیستل شي. خو له زده کړې محروم نجونې بیا وایي که تر دې وروسته یې ټول ښوونځي پرانیستل شي. همدارنګه نن د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره په افغانستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړي غړي ډاکټر محمد سعید العیاش وکتل. سفیر محمد سعید العیاش محترم متقي صاحب ته د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي ابراهیم حسین طه پیغام ورساوه او په نږدې وخت کې د یاد سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د سفر په اړه معلومات ورکړل. د دې ترڅنګ یې د طبي پیښو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د ملک سلمان خیریه بنسټ په ملاتړ به له څه باندې 40,000 کورنیو سره د اړینو خوراکي توکو مرسته وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان د استازي همدارس په کابل کې د خپل دفتر د پراخولو او د ځایي کارکونکو د شمیر د زیاتولو په اړه هم معلومات وړاندې کړل. د بهرنیو چارو محترم وزیر امیر خان متقي له اسلامي همکاریو سازمان څخه د افغانستان له خلکو سره د همیشنیو مرستو له کبله مننه وکړه او د یاد سازمان له غړو هیوادونو سره یې د افغانستان اسلامي امارت د هر اړخیزو اړیکو په پراختیا کې چمتووالی وښود. محترم متقي صاحب همدارنګه د اسلامي همکاریو سازمان ته د حکومت د هر ډول ملاتړ څخه ډاډ ورکړ. په هیواد کې د وروستیو بارانونو له امله د زیانونو سربیره د اوبو بندونه په مکمله توګه ډک شوي دي. د نغلو د برېښنا بند نوموړی بند د تیرو څو کلونو څخه په مکمل ډول نه و ډک شوی. چارواکي وایي د دې لپاره چې بند ته ضرر ونه رسوي د بند څخه اضافي اوبه خوشې کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د نغلو بند د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ د اوبو ارتفاع پوره او بلکې اضافه ده چې تاسې وینئ د پارچاوي له دروازو نه هم اوبو زیاتې دي روانې دي او لله الحمد د ګلاوې دروازه هم خلاصه ده چې هغه رسوبات او هغه خټې چې د 40 کاله نه جمع وې هغه هم وځي له دغې لارې نه او څلور سره تربینونه هم زموږ چالان دي چې 100 میګاواټه تولید برېښنا لرو لله الحمد وس او د دې سره موږ هیوادوالو ته خوشخبري هم ورکوو چې زموږ د برېښنا تولید پوره ده او ورسره هغه هیوادوالو ته هم خبر ورکوو چې کوم هیوادوال په دې مسیر باندې جلال آباد په لاره باندې پراته دي دورنټاو په دې لاره باندې چې زموږ د اوبو مقدار زیات ده 500 متره مکعب اوبو در روانې دي. کوم خلک چې د رود سره زندې د دې سیند سره زندې اوسېږي یا مویشي د دوی حیوانات یا ماشومان یا کورونه یې دوی کوشش دي وکړي چې نن د احتیاط وکړي 1-2 ورځو پورې د دوی لرې واوسېږي د سیند له مسیر نه ولې چې اوبو مقدار زیات ده خطر ده چې د ستاسې مال او جان ته خطر د اوبو نه پیښ شي. والسلام.